سلامونه او نیک هیلې خوږو دوستانو، هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. یعقوب داوري یم، بیا هم ستاسې په خدمت کې او زموږ ستاسې نننی درس دی زیلبن یا سیلابونه په الماني ژبه کې. اول راځو یو دوه مثاله سره کاروو، بیا ځو مخته چې لومړی راځو بنانه ته. بنانه که موږ تاسې کرا کرا ووایو او لکه یو چا ته چې ور زده کوو چې څنګه یې وایو، ب نا نه، یعنی موږ دا لغت په درې ټوټو باندې تقسیم کوي. ب نا نه چې دا هرې ټوټې ته یو سېلاب وایي. او دویم مثال ته راځو، اوټو. او ټو دا مو هم په دوه ټوټو باندې سره تقسیم کوي، یعنی او ټو. اوټو د هرې ټوټې ته د لغت یو سېلاب وایي. او په الماني ژبه کې موږ تاسې پوهېږو چې شپږویشت Grundbuchstaben سته، چې د دې شپږویشت جملې څخه پنځه چې دي هغه واول دي. نور حروف هم سته چې هغه ترکیبي حروف دي، یعنی د دوو حروف څخه جوړ شوي دي، خو دا شپږویشت چې دي دا اصلي دي. یعنی دا پنځه واول چې دي لکه ا ده، ای ده، ای ده، او ده او او ده، دا واول توري دي په الماني ژبه کې، یا وکاله بوخشتابن ورته وایي. او دوی خپله غږ لرونکي دي. که د واول تورو په هکله باندې معلومات نه لري، هیله ده چې زموږ هغه درس ته لومړنی درس ته فکر کوم کوي دویم درس دی چې په هغه کې الفبې د الماني یا الفابیت او غږ لرونکي توري تشریح شوي دي. هغه ویډیو وګورئ او بیرته بیا زیلبن ته راوګرځئ. او یویشت کونسونانتن یعنی میتلاوته، دا توري لرو موږ تاسې په الماني کې. زیلبن آرتن. زیلبن آرتن یا د سیلابونو ډولونه په دوه ډوله دي، چې لومړی ډول یې اوفنه زیلبن ورته وایي، چې اوفنه زیلبن هغه سیلابونه یا زیلبن دي چې د هغوی letzte Buchstabe یعنی آخري کلمه ein Vokal ist. صحیح، د دې آخري کلمه یو وکال وي یا واول توری وي، دې ته اوفنه زیلبن وایي. او دوهم راځو ګشلوسنه زیلبن ته. ګشلوسنه زیلبن بیا برعکس د دې اوفنه زیلبن آخري کلمه د یو سیلاب هغه یو کونسونانت دی، یو بې غږه توری دی یا بې غږه حرف دی، چې دې ته ګشلوسنه زیلبن وایي. اوس راځو دا په دې لغت کې سره د مثال په ډول باندې کاروو. صحیح، که موږ دا لغت ته وګورو هازن براتن، صحیح، که دا په سیلابو باندې سره وویشو ها زن براتن. هازن براتن د څلورو سیلابونو څخه جوړه شوې ده، چې ها په ا باندې ختم شوی دی، یعنی په یو وکال توري باندې ختم شوی دی، او همدا ډول برا هم په یو وکال توري باندې ختم شوی دی، په ا باندې ختم شوی دی. نو دې دوه ته موږ وایو چې دا اوفنه زیلبن دي. او زن همدا ډول تن چې دوی په اخره کې دواړه ان لري او ان یو کونسونانت توری دی، نو دې ته وایي چې ګشلوسنه زیلبن. دلته موږ تاسې ګورو یو کوچنک یادداشت خوندې دی چې jede Silbe besteht aus einem Vokal, demselben König und einem oder mehreren Konsonanten. یعنی هر سیلاب یا هر زیلبه د یو وکال او یو یا څو کونسونانت تورو څخه تشکیل دی، چې د وکال توري ته په یو سیلاب کې زیلبن کونیش وایي. صحیح، یعنی موږ تر ډېره حده پورې داسې سیلاب نه لرو چې په هغه کې دوه وکال توري وي یا دوه غږ لرونکي توري وي یا دوه واول توري وي. په اکثرو کې تر ډېره پورې یو واول توری پکښې په یو سیلاب کې، او یو یا دوه یا څو کونسونانت توري پکښې. Ausnahme Diphthong، بغیر د ډیفټانګ څخه، یعنی بغیر د ډیفټانګ څخه په ټولو سیلابونو کې فقط یو توری واول وي. ډیفټانګ څه شی دی؟ ډیفټانګ
Wörter, die mit einem Doppelvokal beginnen. See? Wörter, die mit einem Doppelvokal beginnen. دې ته وایي diphthong. یعنی هغه کلمات چې په دوه دانو غږ لرونکو توري باندې شروع کیږي. See? Beginnen. هغه لغتونه وبخښئ هغه لغتونه چې په دوه واول تورو باندې شروع کیږي هغه ته وایي diphthong. د مثال په ډول په ا او باندې په ا او باندې په ا او باندې په ای باندې یا صحیح لکه auch صحیح auch یا مثلا اویغو یا مثلا آی په دوه واول تور باندې شروع شوي دي. شوینګن یو میتود غوندې ورته ووایاست یا یو طریقه ورته ووایاست چې موږ یو اوږد لغت یا یو کلمه یا یو جمله چې نه ورسره پوهیږو ټوټه ټوټه کوو او تلفظ کوو. لکه مثال دا لغت اختبانفات سي دا که موږ د شوینګن میتود د لارې سره ټوټه ټوټه کوو یعنې په سیلابو باندې وویشو بیا اسانه کېږي چې موږ یې ووایو. اخ سي دا اوس موږ دغه کوو اخ چې ا یو وکال دی په وکال باندې شروع شوی دی او زیلبن کونیش ورته وایي دا موږ تاسې مخکې وویل. تر دا هم یو وکال توری لري یا یو واول توری په مابین کې دی. بان تاسې ګورئ دلته هم یو واول دی. فات صحیح که موږ دې څلورو سیلابو ته وګورو په هر یو سیلاب کې فقط یو توری واول لرو موږ تاسې دا مو سره ټوټه ټوټه کوي په څلورو سیلابو مو تقسیم کوي اوس یې وایي چې اختبانفات صحیح. بل مثال ته راځو هغه دا دی تاسې کوشش وکړئ چې ویې وایاست لاست صحیح لاست kraft wagen صحیح دا هم څلور سیلابه سو او په هر سیلاب کې یو وکال توری لرو تاسې. لاست kraft wagen دا د تاسې کوشش وکړئ چې ویې وایاست د شوینګن میتود د لارې یا د شوینګن طریقې د لارې چې دا لغت ووایاست د الماني د لغتو د الماني اوږدو لغتو څخه یو لغت دی چې په 5مه درجه کې دی قرار لري یعنی څلور لغتونه نور هم شته چې تر دې اوږده دي تر دې ډېر حروف لري. نو ویډیو سټاپ کړئ دا ووایاست که نه کېدل بېرته ویډیو ته راسئ. هیله ده چې دا لغت مو ویلی یي یعنې تلفظ کړی مو یي اوس به یو ځای سره تلفظ کړو. لک تری تی تیت wird schafft Organisationsgesetz صحیح Elektrizitätswirtschaftsorganisationsgesetz صحیح. نو د شوینګن طریقې د لارې یا د شوینګن میتود د لارې موږ کولی شو چې ډېر اوږده لغتونه په سیلابونو باندې سره تقسیم کړو او ویې وایو. لکه موږ تاسې چې په درسونه به مو ویله سپاره مو ویله په ماجد کې یا قاعدې بغدادي مو ویله هلته دوه ډوله اول به مو ایجیکي درس زده کوئ صحیح په زور و زیر باندې به مو وایه الف سر ا الف زیر ای الف پیش او او بعد له هغه چې نوکی به ورسره دغه سو بیا به تلو رواني درس ته یعنې سم هغه به مو ویل. نو دا شوینګن تقریبا لکه ایجیکي غوندې دی. Das längste deutsche Wort im Duden صحیح دودن د دوی یو ګراماتیک کتاب دی د ګرامر او د الماني ژبې په هکله باندې
په هغه کې تاسو د لغتونه پیدا کولای شئ چې څلور تر دې نور شته چې هغه ډېر اوږده دي او دا 5مه درجه کې قرار لري. Zusammenfassung dazu. Awal dazu, das deutsche Alphabet besteht aus 5 Vokabelbuchstaben und 21 Konsonantenbuchstaben. صحیح المانجه به 15 وکال یا واول توري لري او 21 کونسونانت یا بیژغه توري لري. Au jede Silbe besteht aus einem Vokal, dem Silbenkönig und einem oder mehreren Konsonanten. هر سیلاب د یو وکال یا یو ژغ لرونکي یا یو واول توري څخه تشکیل دی چې هغه ته Silbenkönig وایي او یو یا څو کونسونانت توري څخه تشکیل دی. Ausnahme چې شوه چې هغه دیفتانګ و. په دیفتانګ کې یو سیلاب کولی شي د دوو واول تورو څخه تشکیل شوی چې هغه هم په اول کې وي. صحیح شوینګن میتوده. شوینګن هغه طریقه وه چې موږ تاسې د اوږدو لغتونو یا هغه کلماتو چې نیسو ویلی د هغوی د ویلو او لیکلو دپاره مو مرسته راسره کوي. صحیح شوینګن میتوده verwenden lesen und schreiben zu lernen. نو دا اوس موږ تاسې نننی درس د زیلبن په هکله باندې هیله ده چې یو څه مو ځینې زده کړي وي او تر نورو ملګرو او دوستانو پورې ورسوئ چې که مشکل ولري هغوی سره هم یو څه ځینې زده کړي او مشکل حل شي. ښه وخت ولرئ. د الله په امان.